یو څو شعرونه ضمیر خان صاحب او ډاکټر مثل صاحب ډالۍ وایي لکه پړانګ او زمری راپسې ګرځي، لکه پړانګ او زمری راپسې ګرځي او خونخوار غوندې سړی راپسې ګرځي، لکه پړانګ او زمری راپسې ګرځي او خونخوار غوندې سړی راپسې ګرځي، د دشمن نه نه یېرېږمه سړیه د نستوڼي منګری راپسې ګرځي، د دشمن نه نه یېرېږمه سړیه د نستوڼي منګری راپسې ګرځي، چې مانی ملا څه ده راته وایه په خوبونو کې او سپی راپسې ګرځي، چې مانی ملا څه ده راته وایه په خوبونو کې او سپی راپسې ګرځي، د لیلا د خولې ازار دی نه رغېږم دغه آه وسویلی راپسې ګرځي، د لیلا د خولې ازار دی نه رغېږم دغه آه وسویلی راپسې ګرځي، د دیدن هڅه مې نشته دی یارانو یو رقیب لکه پیری راپسې ګرځي، د دیدن هڅه مې نشته دی یارانو یو رقیب لکه پیری راپسې ګرځي. او بل شعر دی پکې چې د مرتبې یم خبر نه یم د هغې د لاس بنګړې راپسې ډېر ښه، د دیدن هڅه مې نشته دی یارانو یو رقیب لکه پیری راپسې ګرځي، بس دی نظم دغه غر ته ای ملګرو دغه غر کې یو شپونکی راپسې ګرځي، بس دی نظم ملګرو دغه غر ته دغه غر کې یو شپونکی راپسې ګرځي، زما مور ته یې ګیله راوړه چې ترورې دا ساګر خو لیونی راپسې ګرځي. مننه جي. ضمیر صاحب که تاسو یو شعر وایئ اواز هم خراب دی خو صرف یو شعر ووایئ چې زه کافر نه یم الله منمه، زه کافر نه یم الله منمه، د رب حکمونه مې د زړه نه خوښ دي، څلور کتابه دي خو یو زمونږ دی ټول کتابونه مې د زړه نه خوښ دي، د شپې په 2 بجې مې نیغ راپاسئ د چا حکمونه مې د زړه نه خوښ دي، د جهنم نه بیخي کرکه کوم او جنتونه مې د زړه نه خوښ دي. نن یو مفتي صاحب ویل وا ضمیره دا ستا شعرونه مې د زړه نه خوښ دي. مهرباني.